نیویارک ټایمز د جنرال عبدالرزاق اڅکزي د جنایتونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. سلام، وخت مو بخیر. په موقع د نن ورځې تازه خبر ده. لیکوال که څه هم په امریکا کې لوی شوی خو په خټه پاکستانی دی. متوجه اوسئ زما هوښیار وطندارانو، موږ ته پلار ویل پاکستان چې د زمزم اوبه درکوي مه یې اخله، مړه څه پروا نه لري. که دې وکولای شوی ولاړ شه په خپله زمزم پسې. په دنیا د میړنیو دي دوه کاره، یا به دې وخوري ککرې یا به کمران شي. زه د جنرال رزاق دفاع نه کوم. په وطن کې جنگ و، په جنگ کې ګوړه نه ویشل کېږي. موږ د ولس په حیث دا شعور او دا رعایت او صلاحیت نه درلود چې جنگ مخنیوی وکړو، خپل وطن ته له تباهي ونیسو. مګر دا یو حقیقت دی، کله چې جنرال رزاق شهید و زما کاکو روژه نیولې وه. تنها جنرال رزاق ویل چې زموږ دښمن بل ځای دی او موږ بل ځای اخته یو. رښتیا په کابل کې چې د مجاهدینو جنگ و، زما پلار ته خلکو ویلي وو چې لاړ شه پاکستان ته کډه وکړه. ما پلار ورته ویلي وو چې زه خپل وطن کې د حکمتیار پر راکټ مرګ په ډیر عزت او په شرف ګڼم، تر دې چې پاکستاني راته ولاړ وي او راته وایي چې مهاجره چیرته ځې. افغانستان په نړۍ کې یو دښمن لري او هغه پاکستان دی. صریح، واضح او له توجیه سره پاکستان سره د افغانستان پر خاوره جوړ کړی دی. هغه خاوره چې پاکستان پر جوړ دی د جمهوریتي ده، د طالب ده، د خلقي ده، د پرچمي ده، د مجاهد ده او بالاخره د هر چا چې ځان ته افغان وایي. نو بهتره به وي چې افغانان په خپلو منځو کې له وهلو او ټکولو لاس واخلي او په خپل دښمن سره حساب کتاب وکړي. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کله خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.